په علتونو او په نورو مسایلو به وروسته بیا بحث وکړو. ډاکټر صاحب تاسو ته راګرځو، ستاسې په نظر ککړه هوا انسانانو ته کومې ستونزې پېښولی شي؟ د ټولواک نړیوال رسنیو ټولو همکارانو ته او درنو مېلمنو ته السلام علیکم ورحمت الله. سر سے محترم، د هوا ککړتیا چې د ایر پولوشن سره هم یادېږي، دا نن سبا عامې روغتیا یوه ننګونه ده، یوه لویه ستونزه ده چې د خطرناکو امراضو د رامنځته لپاره زمینه برابروي. یو له دې عامو امراضو چې د ککړې هوا په واسطه رامنځته کېږي د سږو الرژیک التهابي امراض چې موږ ورڅخه یادونه کولی شو. دوهم د ککړې هوا په واسطه هوا د سږو په داخل کې بند پاتې کېږي. دغه ستونزه هم چې د COPD په نوم سره یادېږي، دغه رامنځته کولی شي. تر ټولو خطرناکه ستونزه د سږو سرطان یا کینسر دی چې دا هم د ککړې هوا په شتون کې په خلکو کې رامنځته کېدلی شي. بل څلورمه د سږو ناروغي د سږو د حمایوي انساجو تخریبات دي چې دا هم د ILD په نوم سره یادېږي او دا هم د ککړې هوا ورته رامنځته کېدلی شي. په دوهمه کټګورۍ کې د زړه او رګونو ناروغي دي چې رامنځته کېږي، لکه د زړه حمله موږ یادولی شو چې یو تر ټولو خطرناک وخیم شکل د ناروغیو دی. دوهم د سږو په داخل کې په لاسونو، پښو کې، سترګو کې او په دماغو کې د وینې د رګونو بندېدل، دا هم دې باعث کېږي چې رامنځته شي او د ککړې هوا رول په دې کې ډېر بارز دی. درېیمه کټګوري په امیدوارو میندو کې د ککړه هوا د رحم په داخل کې د ماشوم د ودې د خنډ او د ځنډ باعث کېږي. همدارنګه هغه میندې چې د ککړې هوا سره په تماس کې دي، هغوی خپل ماشومان کېدای شي زیان کړي یا سخت ابشن رامنځته کېږي. پنځمه کټګورۍ اندوکراین امراض دي چې موږ ورڅخه د شکر یو عامه ناروغي یادولی شو چې دا هم د ککړې هوا په واسطه رامنځته کېدلی شي او خلک مصابولی شي. چون استاد په دې اړوند مفصلې خبرې هم وکړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په یو هېواد کې، په یو ښار کې ککړه هوا له کورنۍ جګړې هم زیاته خطرناکه ده، ځکه چې زیاتې وژنې چې رامنځته کېږي د همدې ککړې هوا په پایله کې رامنځته کېدلی شي او د خلکو ژوند اخیستلی شي. بل مهمه خبره دا چې دغه د هوا ککړوالی البته په دوه ډوله دی. یو د کورونو په داخل کې چې کوم لوګي، ګرد او غبار رامنځته کېږي، د دې له امله هر کال په افغانستان کې 27,000 کسان خپل ژوند له لاسه ورکوي. او بیا برعکس هغه د هوا ککړوالی چې له کورونو بهر د فابریکو د تیلو، د لوګیو، د موټرانو د لوګیو څخه رامنځته کېږي، دغه ډول ککړوالی هر کال تقریبا 11,000 کسان ژوند اخلي. او دغه د هوا ککړوالی ما مخکې یادونه وکړه چې د نړۍ په مخ یوه لویه ننګونه او لویه ستونزه ده. ډاکټر صاحب، دغه کومې ستونزې چې تاسو یادې کړې او ناروغۍ مو وښودې، ستاسو په نظر په کابل او نورو لویو ښارونو کې څومره خلک له دغو ستونزو ملبس بولئ؟ سایل صاحب محترم، زیاتره زموږ ولایت پاکه او صفا هوا لري، خو چون د ځینو ښارونو مساحت لږ دی، په دې خاطر هم د موټرانو بیروبار، د فابریکو شتون، دا هغه څه دي چې د هوا موږ په ځانګړې توګه د کابل ښار یادونه وکړو. نو په ټول افغانستان کې د کابل ښار هغه ولایت دی چې په دې کې د هوا ککړوالی ډېر زیات دی. د هوا ککړوالی د ایر انډیکس له نظره په 5 کټګوریو باندې ویشلی کېږي او افغانستان بیا په تر کابل هغه ولایت دی چې په 3مه کټګورۍ کې شامل دی. یعنې په دې معنا چې په دې کې ژوند ډېر خلک د ستونزو سره مخامخ کولی شي او هغه ناروغۍ چې ما یادې کړې هغه په خلکو کې صورت نیسي او رامنځته کېږي. تر کومه کچه پورې دغه ناروغي تاسو اوس په مشخصه توګه په کابل کې ګورئ؟ څومره خلک ستاسو له نظره د هوا ککړتیا له مخې مریضان شوي دي؟ سایل صاحب محترم، 26 سلنه مړینې او ناروغۍ چې د په ټولیز ډول په افغانستان کې
ناروغیو له امله صورت نیسي یوازې 26 سلنه د ککړې هوا له امله رامنځته کېږي او که فکر وکړو دا یوه لویه فیصدي کېدلی شي چې موږ مخکې یاده کړه چې د کورنۍ جګړې څخه هم یوه خطرناکه ستونزه ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب. انجینر صاحب بحث تاسو ته راګرځي. استاد هم اشاره وکړه چې حالت نورمال نه دی، عادي نه دی، وخیم دی. ډاکټر صاحب یادونه وکړه چې په افغانستان کې نږدې 26 سلنه مړینې او ستونزې او ناروغیانې ټولې د هوا له ککړتیا له امله دي. د چاپیریال ساتنې ادارې تر اوسه پورې د ککړتیا مخنیوي لپاره څه کړي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت استاد بزرگوار